او پخوانو کمونیستي هېوادونو ته اخطار ورکړی دی. که چېرې غواړي د غرب سره نږدې اړیکې ولري، نو باید ډیموکراتیکه سویه اوچته وساتي. د روسیې په یوه جمهوریت کې د بوریس یلسن د اضطراري حالت د لګېدلو پر ضد لویې مظاهرې جوړې شوې دي. د اروپا د پارلمان یوه مامور پر هند او پاکستان غږ کړی چې یو ځای کار وکړي تر څو په کشمیر کې کړکېچ راکم کړي. ګران اورېدونکو، د نړۍ د وخت پروګرام کې د یوګسلاویې په ضد د اقتصادي بندیز لګول د شوروي د قفقاز د سیمې د چینچو په جمهوریت کې ناکرارۍ، د لوېدیځې اروپا د پارلماني هیئت لیدنه کتنه د هند نه او یو له نورې مضمونانو تاسو ته اورول کېږي. لومړی دا دی هغې ارغنداوۍ د نن ورځې د خبرونو تفصیل تاسو ته اورئ. د اروپا ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو شوروي اتحاد او د شرقي یورپ هېوادونو ته اخطار ورکړی چې باید ډیموکراتیکه سویه اوچته وساتي، که چېرې غواړي د غرب سره ښې اړیکې ولري. دا بیان چې په هالند کې د غونډې په ترڅ کې چې جمهور رئیس بوش هم حاضر و جاري شو، همدارنګه د نژادي کړکېچ د راپورته کېدو د خطرې خبرې شوې دي چې ورکې یو متجاوز نېشنلېزم هم شامل دی. په وینا کې ویل شوي دي چې په یوګسلاویا کې ستونزه سخته ده. جمهور رئیس بوش اعلان وکړ چې د یوګسلاویا په مقابل کې همهغه شان اقتصادي بندیز ولګېږي کوم چې د یورپ ټولنې وضع کړي دي. ده زیاته کړه چې امریکا به د ټولنې هغه هڅې ملاتړ کړي چې ملګري ملتونه د تیلو بندیز ولګوي. ښاغلي بوش وویل چې د یوګسلاویا جګړه د هغو خلکو لخوا منځته راغلې کوم چې شخصي ګټې د ټولنې اوچته بولي. د جنوبي افریقا د سرو زرو په یوه معدن کې نور تشدد منځته راغلی دی او کم تر کمه 23 تورپوسته کارګر وژل شوي دي. پولیسو وویل د کارګرو یوه ډله چې تبرګي چاپلوګان او تیره لرګي ورسره وو پر نورو کارګرو هغه وخت حمله وکړه کوم چې په لیبیا کې ویده وو. د پولیسو د وینا سره سم دا تشدد داسې ښکاري چې د تېرې هفتې د پای د وژنو غچ وي چې ورکې 15 کسان ووژل شوه. د دې پېښې په هکله د معدن انګریزي او امریکایي مالکان وایي چې دا تشدد هغه وخت پیل شو څه وخت چې د 2 ورځني ملي اعتصاب ملاتړ کوونکو هڅه وکړه تر څو نور کارګران د کاره راوګرځوي. د روسیې د چیچن انګوشتیا په جمهوریت کې په زرونو خلک جابودو ته راوتلي دي تر څو د جمهور رئیس یلسن حکم ته چلنج ورکړي. د تاس خبررسانو ایجنسۍ وویل چې په وسلو مجهز رضاکاران چې وسلې ورسره وې پایتخت ګروزدي ته رابهېدل تر څو د روسي پوځ د کاروایي مقابله وکړي. دا بحران هغه وخت پیل شو څه وخت چې جمهور رئیس یلسن په دې ځای کې د ازادۍ تر اعلامیې وروسته اضطراري حالات اعلان کړي، ولې دا فرمان د جمهوریت مشر جنرال دوسکا دودایو ونه مانه. زموږ خبریال وایي چې یلسن پوهېږي که هغه کنټرول را نه ولي نو نور نژادي اقلیتونه به هم د ازادۍ لاره خپله کړي. د اروپا د پارلمان د غړو یو هیئت چې هند ته تللی دی یو ځل بیا د هند او پاکستان د حکومتونو څخه خواهش کړی دی تر څو داسې قدمونه اوچت کړي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم شي. په ډیلي کې د وینا په ترڅ کې د هیئت مشر ښاغلي جارج سټیونسن وړاندیز کړی چې دواړو خواوې خپل نظامي لګښتونه راکم کړي. ښاغلي سټیونسن دا خبره هم وکړه چې کشمیر د کړکېچ عمده سیمه ده کوم چې باید په نوې طریقه ورسره معامله وشي. هغه وویل چې هیئت دا خبره مني چې دواړې خواوې او د کشمیر خلک پر ځای اندېښنې لري چې باید ورباندې خبرې وشي. ښاغلي سټیونسن د هند د حکومت دا فیصله چې هیئت ته اجازه نه ورکوي چې د جمو او کشمیر څخه لیدنکتنه وکړي وغندله. په هند کې بمبۍ ته نږدې په یوه مسافرکوونکي اورګاډي کې د بم په یوه چاودنه کې کم تر کمه 12 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو وویل بم په محلي اورګاډي کې په کالیان کې په یوه سټیشن کې وچاود او یوه ډبه یې یو مخ د منځه یوړه. د اورګاډي ماموران شک لري چې دا بم د اورګاډي په کمپارټمنټ کې تر چوکۍ لاندې ایښودل شوی و. دا معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې ده، ولې خبریالان وایي چې دا د سیکهانو نښه ده کوم چې په پنجاب کې د وجلات هېواد د جوړېدو
غوښتنه کوي. د هند په قدیم ښار بنارس کې چې د هېواد په شمال کې پروت دی، د تېرې شپې د ناارامۍ په نتیجه کې چې ورته 15 کسان ووژل شو، بندیز لګېدلی دی. 14 نور خلک ژوبل شوي چې ځینې سخت ټپیان دي. د هند خبررسانو ایجنسي پرسټ وایي چې دا ستونزه هغه وخت پېښه شوه څه وخت چې د هندوانو پر یوه جلوس حمله وشوه، څه وخت چې په ښار کې د مسلمانانو د سیمې څخه تېرېدله. دا د خبرونو تفصیل. محترم اورېدونکو، تاسو د بي بي سي لندن نه زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو 19 25 11 او منځنۍ څپه 212 مترو باندې اورئ. اوس تاسو پاملرنه د نړۍ دا وخت پروګرام ته راګرځوو. لکه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکې متحده ایالتونه د لوېدیځ اروپا د ګډ بازار د هېوادونو سره په هغه اقدام کې ورګډېږي چې غواړي د یوګوسلاویې په ضد اقتصادي بندیز ولګوي. جمهور رئیس بوش وویل دغه راز امکان لري چې واشنګټن یوګوسلاویې ته د تیلو په صادراتو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز لګولو ملاتړ وکړي. دغه خبره په هیګ کې د لوېدیځ اروپا د ګډ بازار د مشرانو سره د خبرو اترو نه وروسته یاده کړې ده. دا دی له هیګ نه زموږ د خبریال جرمي هریس رالیږلی راپور. ښاغلي بوش وویل چې نوې اروپا د زاړه دښمن ملیتپالنې خطرونو ته متوجه ده، چې له دې جملې نه یوګوسلاوي وښودل چې د ملیتپالنې غورځنګ به څرنګه یو هېواد د کورنۍ جګړې سره ګریوان کړي. ښاغلي بوش وویل چې د امریکې متحده ایالتونه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د زیاتره تدبیرونو نیولو ته ضرورت لیدل کېږي تر څو چې د هغو په اساس د هغو خودخواهو د اغراضو مخه ونیسي چې د عوامو د غوښتنو په ضد کار کوي. We will apply sanctions on Yugoslavia comparable to those of the EC. موږ به د یوګوسلاویې په ضد چې د لوېدیځ اروپا د ګډ بازار د شان سره د یوګوسلاویې په ضد بندیز ولګوو. دا د امریکې په متحده ایالتونو پورې مربوطه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوي پرېکړه لیک ملاتړ په ګډه سره وکړي، هغه چې به په یوګوسلاویې باندې د تیلو په صادراتو باندې د بندیز لګول پکې شامل وي، او هم په یوګوسلاویې باندې د وسلو د خرڅلاو په بندیز لګولو کې کلکه همکاري وکړي. سره د دې چې د لوېدیځ اروپا د ګډ بازار او امریکې ترمنځ د یوګوسلاویې په مسلې کې یووالی راغلی دی، خو په نورو موضوعاتو باندې د دوی په پالیسیو کې اختلاف په خپل حال پاتې دی. ښاغلي بوش په دغې ټولنې باندې غږ کړی دی چې خپل بازارونه د مرکزي او ختیځې اروپا د نوو ډیموکراسیو په مخ پرانیزي. دغه راز جمهور رئیس بوش وویل چې امریکا او د لوېدیځ اروپا د ګډ بازار غړي هېوادونه باید وښیي چې کولی شي خپل کارخانې د محافظهکاره تجارت په ډګر کې حل فصل کړي. د ادعا کړې ده چې د ده خبرو اترو په وخت کې یو څه پرمختګ شوی دی، خو خبرداری یې ورکړی تر هغه وخته پورې چې موافقه نه وي حاصله شوې د سړې جګړې متحدین به یو د بل سره اقتصادي ژغورنۍ پیل کړي، او ده وویل چې د دې کار نتیجه به اقتصادي بربادي او زوال وي. په شمالي قفقاز کې د روسیې د فدراسیون نه بېل شوی د مسلمانانو د جمهوریت چیچینو انګشتیا مشر د روسیې د فدراسیون بوریس یلتسین لخوا د مرکز د دې جمهوریت د کنټرولولو د واګې په لاس کې اخیستل رد کړي دي. جنرال زوخار دودایوف چې په دې وروستیو وختونو کې د دې جمهوریت رئیس باید ټاکل شوی دی، د ښاغلي یلتسین لخوا په دغه جمهوریت کې اعلان شوی اضطراري حالت رامنځته کړی او د چیچین په خلکو یې غږ کړی چې د خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. له ماسکو نه زموږ خبریال تیم پوبل موږ ته داسې راپور رالیږلی دی. کله چې ښاغلي یلتسین په روسیه کې د اضطراري حالاتو اعلان وکړ، څو ګړی وروسته جنرال دودایوف په سیمه ییز تلویزیون خبرونه وکړه او په خپله وینا کې د اضطراري حالاتو اعلان باطل وګڼه. جنرال دودایوف زیاته کړه چې د چیچینو غړي به د دې اعلان څخه ونه وېرېږي. د چیچینو انګشتیا د امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې هوښیار واوسي. علاوه په دې جنرال دودایوف فرمان صادر کړ چې د چیچینو انګوشتیا جمهوریت د جګړې د حالاتو سره مخامخ دی. په دې فرمان کې غوښتنه شوې ده چې د دوی په جمهوریت باندې د یلتسین لخوا ټاکل شوی موقتي اداره کوونکی دې استعفا وکړي. د دې تر څنګ د شوروي اتحاد د خبر رسولو ایجنسي تاس راپور خپور کړی دی چې د ګروزني د ښار په واټونو او لارو باندې زیات خلک راوتلي. هاخوا د چیچینو ګڼ شمېر وسلوال خلک په خپله خوښه راغونډ شوي او د ګروزني د ښار په خوا راځي.
د دې غونډو مقصد دا دی چې که چیرې د روسیې عسکر په ښار برید او یرغل وکړي نو دوی به په هغه مهال خپل د پایتخت ساتنه وکړي. په راپور کې راویل شوي دي چې د چچن د جمهوریت لویې لارې او د ریل لیکې تړل شوي دي. د جمهوریت ملکي هوایي ډګر د چچن د دودیز د پلویانو ملي کارخانات اداره کېږي. ښاغلی یلسین په دې عقیده دی چې که چیرې په دې بریالی نه شي چې د روسیې د فدراسیون ټوکلي اقلیتونه آرام کړي او یا د چچنو انګوستیا د جمهوریت په دې هڅو کښې بریالی نه شي، نو دا ښکاره خبره ده چې د روسیې د فدراسیون څخه به هم ټول اقلیتونه بېل شي، لکه څنګه چې د شوروي اتحاد څخه جمهوریتونه بېل شول. ولې د چچن د خلکو په هکله خبره دا ده چې چچنیان د روسانو سره د جګړې اوږد تاریخ لري. د چچنو خلک د خپل دود له مخې تل د ځان سره وسلې ګرځوي. په دې لانجه کښې بل خطر دا دی چې که چیرې دا شخړه توده شي نو د شمالي قفقاز اسلامي جمهوریتونه به د روسیې په ضد ولمسېږي او کرکه به ورته پیدا شي. د مسلمانانو پرته به په دې جمهوریتونو کښې د نورو غیر روسي اقلیتونو کرکې هم د روسانو په ضد په ډېرېدو شي. دا و د ټیم هویل راپورټ. د هند یو پارلماني هیات چې د هند په لیدنه کتنه بوخت دی په پاکستان او هند په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د دې لپاره چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د کشمیر په موضوع باندې رقابت کم کړی شي باید په دې هکله اقدام وکړي. دغه اروپایي پارلماني هیات د دې لپاره چې دغه ستونزې کمې شي وایي چې موږ باید په دې هکله خپلې هلې ځلې ونه سپموو. دا دی په دې هکله له ډیلي نه د جرمي کوک رالېږلی راپور. ښاغلي سټیونسن په ډیلي کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وویل که هند او پاکستان خپل نظامي لګښتونه کم کړي نو په همدې کار به یو واقعي قدم اوچت شوی وي تر څو د دواړو هېوادونو ترمنځ کړکېچ راکم شي. هغه دا نه یوازې دا چې د کړکېچ د کمېدلو خبره ده بلکې هغو ټولنیزو پروګرامونو ته به هم پیسې پیدا شي چېرته چې ورته ډېر شدید ضرورت دی. هغه وویل چې د هند نه وړاندې هیات د پاکستان څخه لیدنه کتنه وکړه نو دا معلومه ده چې دواړو هېوادو او د کشمیر خلکو په خپله داسې دلایل او نګرانۍ لري کوم چې پر ځای او د دې ضرورت دی چې باید ورباندې غور وکول شي. هیات زیاته کړه ښاغلی سټیون عقیده لري چې اوس وخت رسېدلی چې د کڼو غوږو خبرې پرېښول شي او داسې نوی دریځ غوره شي چې ورته ټولې خواوې ضرورت لري. هغه دا خبره هم وکړه چې د یوه سیاسي حل په غرض هېڅ ډول لاره غوره کول د امکان نه ده. په داسې حال کې چې د هند حکومت د دې هیات د هیلې څرګندې غندنې په هکله چې په کشمیر کې د تور په هکله شوې به تشویق او خوشحاله وي. ولې بالعکس به په دې خبره چې ښاغلي سټیون په کشمیر کې د بشري حقوقو پایمالېدل او زوریاتۍ غندنې دي به هغومره خفه او مایوسه وي. هغه زیاته کړه او دا خبره یې ومنل چې د هند اساسي قانون او آزاد عدالت بشري حقوق ساتلی شي ولې د هغه په قول ځینې وختونه په نظر کې یو شی ولې په عمل کې کوم بل شی وي. دا و د جرمي کوک راپور. د ختیځې اروپا هېوادونه چې نوې ډیموکراسۍ تعقیبوي غواړي چې خپل تولیدات د لویدیځې اروپا ګډ بازار ته عرضه کړي. دا په دې هکله زموږ د بون ایګور رایچلین رالېږلی خبر. په هغه مهال چې د ختیځې اروپا خلکو د کمونیزم په ضد لستوڼې راغښتې وې د لوېدیځو هېوادو وګړو خوشحالۍ کولې او لاسونه یې ورته پړکول. خو کله چې کمونیزم نسکور شو نو هلته د دوی خپلې خوشحالۍ هم بس کړې. د لوېدیځې نړۍ سیاسي مشرانو په ختیځه اروپا کښې د ډیموکراسۍ راتګ ته هرکلی وکړ خو وروسته یې د خپلو لوېدیځو متحدینو سره هم اړیکې د پخوا څخه سستې کړې. د روانې اونۍ هغه غونډه چې د نیټو د غړو هېوادونو لخوا په روم کښې وشوه ښه بېلګه یې ګڼل کېدی شي. خو لوېدیځ هېوادونه د یو له نورو عملي ګامونو په اوچتولو کښې خورا کلک ولاړ دي. دا هېوادونه په دې عقیده دي چې که چیرې د ختیځې اروپا مالونه د دوی په مارکېټ کښې وپلورل شي هلته به د دوی په زیان تمامه شي. په رښتیا سره په دې مهال د ختیځې اروپا څخه د اوسپنې صادرول د پام وړ خبره ده. په 1988 کال د اوسپنو په تولیداتو کښې په 3 برخو څخه زیات د کیمرون څخه د اروپا ګډ بازار و هېوادونو ته راوړل شوه. د دې څخه څرګندېږي چې دا ډېره لوړه برخه ده چې د کیمرون څخه یې ترلاسه کوي. خو که چیرې د اروپا د ګډ بازار د هېوادو سره د سوداګرۍ ډډه شي نو د دې هېوادو د وارداتو په احصایه کښې به دا شمېره 4 برخو ته راټیټه شي. ختیځې اروپا د کرنې او ټوکر اوبدلو تولیدات د اروپا د بازار د رانیولو یوه وړوکې برخه ده. اوس لا د فرانسې او آلمان بزګرانو افکار وکړي دي چې د پولنډ کچالو د چکسلواکیې پنیر او د هنګري واین یا شراب به
د دوی په مارکېټ کې برلاسي شي او دوی ته تاوان ورسېږي. د لوېدیځې اروپا تولیدونکي دا ډېره لري چې د ختیځې اروپا مالونه د بازار په سیالۍ کې د دوی په انډول ارزانه دي. خو که چیرې د لوېدیځو هېوادونو بزګران او تولیدونکو دا کلکه نوکاره وخوړه، نو هلته به د حکومت څخه غوښتنې وکړي چې د تاوان مجرا ورته ورکړل شي. دا و د نړۍ دا وخت پروګرام. اوس د خپرونې په دې برخه کې د مېرمنو لپاره زموږ خاصه خپرونه وړاندې کېږي. محترم اوریدونکو، السلام علیکم. د نومبر د میاشتې د ښځو د ځانګړو پروګرامونو په سلسله کې زموږ درېیمه موضوع ده د پښتنو په ټولنه کې د ښځو او د سړو ترمنځ توپیر. کوم پښتانه چې په صوبه سرحد یا بلوچستان کې ژوند کوي یا د روزګار په لټون نورو ښارونو یا ملکونو ته تللي دي، هغوی د نورو قومونو د ښځو ژوند ته کتلي او محسوسوي چې پښتنو ښځو ته د تعلیم او د پوهې ډېر ضرورت دی. دغه وجه ده چې د هغوی خیالات بدل شوي دي. د افغانستان په پښتنو کې د جنګ نه وړاندې حال دا و چې کوم خلکو په خپلو بانډو کې ژوند کوو، هلته د مشقت په ټولو کارونو کې ښځې او سړي د یو بل سره ګټه وګوله. خو کله چې دوی خپلو کلو او کورونو نه په وتلو مجبوره شول، نو حالات همداسې پاتې نه شو. نو راځئ چې نن د دې موضوع په اولني پروګرام کې د افغانستان د پښتنو ښځو ژوند ته وګورو. د پېښور سره نږدې د ناصرباغ په کمپ کې د ښځو نه مې پوښتنه وکړه چې هغوی د کور نه بهر وتلی شي. نو هغوی راته وویل نه، موږ بهر نه وځو. زه چې دومره واده شوې به په کور کې ناسته ما لا اوسه پورې ته باندې دا اوبه مې لیدلې دي. نه، زړه مې نه کېږي. زړه مې د لاستې کې والي ناسته یم ونه څه کوم چې ته باندې وځو. ناجوړه شوه که نه دواره ډاکټر له نه وړي ډېره سخته شوه. د الله امر دی بس دوار نه راوړي که دې سره ښه وي کوره د باندې کار لپاره هو د چې ساره له ډېر پاتې ماتې لا نه وځول چې اوبه مو وخوښوي هغه دا چې ضرور شوه اول زه کونډه یم چې ما نه د اعتماد ته د که څه وغواړي اکثر مې دې دسته په داسې حال کې چې ښځې ناروغه شي او هغوی ډاکټر ته هم نشي تللی، د هغوی تعلیم د خیال نه ډېره لرې خبره ښکاري. هغه کونډې چې غواړي څه کار وکړي یا خپلو بچو له اضافي پیسې وګټي، د خلکو د خبرو د یرې هم په کورونو کې بندې ناستې دي. دا د خپله د پردي خبره یې که نه وایي دا بلا نشانې داسې ډاکټرانو سره ګرځي دلته په مکتبو کې ګرځي دا بل څه ته ګرځي که نه موږ د هغه د پښتنو لپاره شرم ګڼو. په دې جنګ کې د ښځو کورونه پاتې شول، د کورنۍ غړي وژل شول او دوی مسافرۍ ته مجبوره شوي. خو یوازې دا قربانۍ د دوی لپاره بس نه دي. د هغوی سرنوشت د مجاهدینو د تنظیمونو او د کمپ د مشرانو لخوا ټاکل کېږي. د مهاجرو په کمپونو کې هره دویمه ښځه د خپلې ناروغۍ ذکر کوي، داسې ناروغۍ چې علاج یې د ډاکټرانو سره نشته. د خدای نه رارسېده غیر باندې وکړم در ځان سره وخته دا واړه واړه پاتې هغه نه د بیا خپل یار ورسېده بس بیا هماغه ثانیې نه مې دغه د څه شقوبه مې اخیستې دي زړه خفګان مې واخیستی چې خبر کوم زړه مې ستړی کېږي او سر کې مې ماغزه نشته بیخي داسې بل رقم ته کېږي غوټه راباندې راشي نو بیخي 5 ورځې هم پراته وم 10 هم پراته وم 8 هم پراته وم نه روزې خورم نه اوبه څښم نه ګرځم نه. ځینې هغه ښځې چې په مهاجرت کې تعلیم پوره کړی یا د کمپونو په ځای په ښارونو کې ژوند کړی، هغوی وایي چې یو وارې په افغانستان کې ارامي راشي نو ښځې به هم په کورونو کې بندې پاتې نه شي. دلته زموږ مجاهدین چې دوی وایي چې ښځې د کور وزیرانې دي او موږ دا وزارتونه دوی ته ورکړي دي. دا غلطه خبره ده. دومره تعلیمونه اوس افغانستان کې ښځې لري هر څوک کوشش کوي چې تعلیم وکړي چې یوازې بل نه شي کولی شي کار ته سره ورسي لکه چې یوازې ښځه نه شي کولی کور کې کار وکړي هر څه په ځان کړي یو نرم نه شي کولی ښځه باید هغې په ځان کې او دا باید مشران ونه وایي چې ښځې باید کور کې واوسي او دوی کار وکړي تاسې دوی خلاف دی. ښځې په ټولنه کې برابر حق لري چې هغه کور نه بهر کار وکړي. بهر کار وکړي په اسلامي شرایطو سره انسان د اسلام تقاضا ده شرایط
لباس شرایط شاید باید آماده اوسي ورته اما ښځه باید کار وکړي. تقریبا ټول مهاجر دا خبره کوي چې هغوی په افغانستان کې د اسلامي حکومت د راوستلو لپاره سخت غاړه او دا چې تر څو په افغانستان کې اسلام نه وي راغلی تر هغې به دوی بېرته نه ځي. خو دا اسلامي جامعه کې د ښځې ځای یوازې کور دی، په دې اختلافات موجود دي. په ناروې کې یوه افغاني مېرمنه وایي زما ټولنه یوه اسلامي او روایتي ټولنه ده. لکه یوه ښځه داسې نه چې هغه روایات به ساتي، داسې خپل مذهب هم وساتي وو، هغې لپاره یو سالم محیط. نو دا به د عقل نه ولرې خبرې چې هغه ښځه باندې څوک دا ظلم وکړي چې وایي تاسې کور کې کښېنئ، تاسې کار کوئ ټولنې ته. خو ځینې خلک دا نه مني. هغوی وایي چې د ښځې د کور نه بهر ګرځېدل شر او فساد ته بلنه ورکول دي. پښتانه په خپلو ښځو ډېر غیرت کوي او فکر کوي چې که په لاره کې د هغه خور، مور یا ښځې ته چا په بد نیت وکتل نو دا به د هغه لپاره مرګ وي. د کابل پوهنتون د ژبو او د ادبیاتو د پوهنځي استاد عاطف شریف زردست په دې هکله وایي زما په عقیده هر څومره چې فاصله د ښځې او نارینه تر منځ زیاتېږي هماغومره اندازه فساد زیاتېږي. دا په دې معنا چې که هر څومره ښځه د نارینه نه لرې وي او نارینه د ښځې نه لرې وي، دغه شرایط د دې باعث ګرځي چې فساد په ټولنه کې زیات شي. ځکه د خپله محرومیتونه، د نارینه محرومیتونه او د ښځو محرومیتونه، دغه خپله یو سلسله رواني حالتونه په انسان کې رامنځته کوي چې مثلا نارینه که په میاشتو میاشتو په کلونو ښځه ونه ویني، د ښځې مخ هغه کوڅه کې په یو چادري پوښلې ښځه هم وویني، بس شاته به پسې ګوري چې دا چېرته ځي، څنګه وي څنګه نه وي. مګر که هغه حالت نه وي، دغه تصمیم په دغه محیط کې ښځې نارینه یو ځای کېني، درس وایي، اصلا دغه مسله څوک نه احساسوي، دا بېګانګي څوک نه احساسوي. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دا به دومره درسته خبره وي. که څه هم په کابل کې ډېرې ښځې د کور نه بهر کارونه کوي او دا د وخت ضرورت دی، ځکه د بدو اقتصادو له امله سړي نه شي کولی چې په یوازې ځان خپلې کورنۍ وساتي. ولې د کور په کار کې بیا سړي ورسره هغسې کومک نه کوي چې د ځینو ښځو په نظر هغوی له پکار دي. ښځه زما په نظر د نارینه نه څو چنده زیات کار کوي، مګر سړي ورسره نه مني. سړي ته نه د باندې کار کوي، خیر چې کور ته راشي په ښځو باندې څومره کم خبرې کوي او هېڅ د ښځې هغه کار د هغوی ته هېڅ ارزښت نه لري. ښځه څومره زحمت وباسي په کور کې، د سړي نه 3 چنده زیات ښځې کار کوي، هم د باندې کار کوي، هم په کور کې کار کوي، هم اولاداري کوي. چې دومره مشکلات دي چې د کور هم کوي، د باندې هم کوي او سړي یې نه مني سړي، نو دا ښځې دا ولې نه کوي چې بس هم د په کور کې کښېني او وایي چې موږ هېڅ نه کوو. په اوس شرایطو کې زموږ دا څه ځوانان مړه شو، څه معیوب شو، زخمي شو، سراخ ولاړل. که د دوی همدغه ښځې په بیرون کې کار ونه کړي یا د باندې کار ونه کړي، نو دوی ته به اولادونو ته یې نفقه څوک ورکوي. اکثرا شهیدان شو، له منځه لاړل، اولادونه یې بې سرپرسته پاتې شو، هغې ته څوک ډوډۍ ورکړي. نو ښځې مجبورې دي چې بیرون کې سوالي د باندې کار وکړي. دا خبره سړي مني چې د افغانستان په جنګ کې ښځې په روحي توګه زیات ځپل شوې دي او په ټولنه کې اصولو تنظیمونو د دوی احساساتو ته هغومره اهمیت نه دی ورکړی څومره چې پکار ده. اوسنۍ ښځې واقعا قابل د دې دي چې هم سړی امیدواري ورته ولري، مګر تا ته معلومه ده چې په دې جامعه کې چې هغه 12 کلن جنګ تېر شوي دي، مصیبتونه هرې خواته ورته راوارجي وو. زه داسې فکر کوم چې هېڅوک به دونه غمزده شوي نه وي لکه یو افغانه ښځه. د افغانې ښځې دپاره موږ ځانګړي یو هرې خواته داسې ښځې موږ لیدلې دي چې مثلا 4-5 اولاده یې درلودي، 4 سره 15 سره یې وژل شوي دي. آیا موږ فکر کولی شو چې په یوه مور باندې یوه ښځه باندې دا به څونه تکلیف پر دې باندې تېرېږي او د دې د ژوند دپاره به ټول امیدواري نورې پاتې. دا نو یوه ښځه نه، بلکې هره مور چې موږ وګورو نن په دغسې افسردګي و، په دغسې غم باندې اخته ده. رانه ودې ته چې ځوانان نجونې دي و د پوهنتون په سویه باندې تحصیلونه کوي او د باندې چې راوځي و هم امکانات دلته چندان ورته میسر نه دي. دلته یوه سلسله انتقادونه هم موجود دي. مثلا د ښځو سازمان دلته موجود و او هغه فقط په یو محدوده ساحه کې و، دغونه زیات چې څومره ممې ځینې کېږي و چې خپل نقش په د باندې چې پر ښځه باندې وښیي.
هغه په دې یو څه سره داسې تبلیغاتي پروګرام وګرځول یو غونډه وکړي یو څه د شهیدانو ټکې راټولې کړي یو څه خبرې وکړي یوه مجله د میرمن په نامه باندې باسي هغه مجله هم چندان لوستل شوه او که ویل شي محتوا او مضامین او هغې هم په نوبلسات په جانب دی که یو خوا د تعلیم سره په ټولنه کې پوهه پیدا شوې نو له بلې خوا داسې خلک هم دي چې وایي ښځې ناقص عقل دي او هغوی د ژوند په ډګر کې فیصلې نشي کولی ځکه چې په مذهبي لحاظ د هغې وظیفه یوازې د کور کار یا د ماشومانو روزنه ده نو اخر په اسلام کې ښځې ته څه حقوق ورکړل شوي دي که سړی اسلام مطالعه کړي په اسلام کې ښځو ته د نارینهو سره برابر حقوق ورکړل شوي که سړی په غور مطالعه وکړي سرسري مطالعه نه دغه برابر حقوق موږ چې قرآن کریم لولو هر ځای کې د مؤمنین سره مؤمنات راغلي د صالحین سره صالحات راغلي دي هر حکم چې په نارینه باندې شوی هغه په ښځې باندې شوی او کوم شي نه چې نارینه منع شوي دي هغه نه ښځې هم منع شوي دي د جنت وعده نارینهو ته او ښځو ته یو رقم خدای پاک ورکړی دی د اعمالو د نیکو اعمالو ثواب نارینه او ښځو ته یو برابر تعیین شوی دی او د بدو اعمالو جزا نارینه او ښځو دپاره یو رقم دا خبره اکثر خلک مني ولې د تېرو 214 کالو حالات داسې وو چې نه یوازې د افغانانو لرغوني کلتور ژبه او رسم و رواج یې د خطر سره مخامخ کړل بلکې د یو فکر خلک یو انتها ته ورسېدل او د بل غاړې بل انتها ته په داسې حال کې که ځینو ښځو یا سړو دومره جرأت وکړو چې د سیاستونو په ځای د خپل کلتور او وطن خبره کړي نو څوک ورته غوږ نه نیسي د افغانستان ښځې د دې نه باید انکار ونه شي چې دا ښځې هم یو جز د دغه خاورې د خلکو نه دی او دوی په هر ساحه کې د ژوند د دې افغانستان د نارینهو سره یا په یو رقم یا په بل رقم باندې همکاري کړې ده او مدد کړې ده او د دې نه زه فکر کوم چې هېڅ یو افغان انکار نشي کولی خبره ده چې د افغانستان تړون نه دی راپیدا شوی او نه موږ نوی افغانستان جوړېږي چې زموږ دپاره به بل څوک سرنوشت ټاکي د افغانستان د کلونو کلونو او د پیړیو تاریخ لري او په دې افغانستان کې د ښځو په کروندو کې کار کړی دی او دا ښځې اوږه په اوږه د خپلو نارینهو سره دوی په هره ساحه کې خدمت کوي چې په هغه رقم چې په بل رقم په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ضرورت لري دا وران دا ټوټې ټوټې وطن دا ضرورت لري چې څوک یې جوړ کړي زه فکر کوم چې دا نارینه به هم خسته شي که بدون زموږ د همکارۍ نه دا دوی یو څه وکړي او دوی ضرورت لري دغه خاوره په خپله ضرورت لري که څوک په دغه خاوره باندې اوسېږي باید د دې امکانات د ښځو دپاره برابر کړي دوی سره برخه واخلي په کار ځان اورېدونکو سبا ماښام د ښځو په حقوقو نړۍ پروګرام په دویمه برخه کې د پاکستان د پښتنو ښځو حالاتو ته یوه کتنه وکړو اوس د خدای پامان